نصیحت ټولو ته دا دی چې هغه خپلوان دننه کور ته مه پرېږده چې هغه د ښځې په محارمو کې نه دي او ټوله جاښه د دې نه جوړېږي. ژوندي مثالونه پرې ما ذکر کړو لږ ساعت مخکې. کم تره د ورواره د ښځې سره زنا کړې ده، رور د رور د ښځې سره زنا کړې، دا محارم نه دي او کور کې دننه ناست دي. ماما زوی او کاکا زوی او پلانې او علانې دا کور ته دننه نشي راتلی، دننه یې مه پرېږده کور ته. او که رالو نو ورته ووایه وروره که زما سره همکاري نو کوم ځای کې به کښېنو؟ بهر بیټک کې به کښېنو چې به وسو ګپ شپ وکړو. دی خفه شي چې خفه شو پوه شه چې د تا سره نه میلاودو کور ته دننه تو، ځکه که د تا سره میلاودو راغلی خو ته خو سره میلاو شو. مخکې ته دی خفګان د څه شي کوي؟ دی خفګان د څه شي کوي؟ اوس یو سړی راشي پردي ملګري چې او ستا خواله درشي ورته وټکي تا سره کوم ځای کښېني؟ بیټک کې کښېني. خفه کېږي په دې؟ نه خفه کېږي. دغه د تره زوی هم دقه د ده په شان دی، خو دی ولې خفه کېږي بیا؟ د تره زوی د دې ملګري په شان دی تا چې بهر کښېنولی و په بیټک کې، او د ماما زوی او بل او بل. شریعت کې ټول خیر او خیر دی. ګورې کله چې موږ د شرعي پرده په کور کې نافظه کړه که نه، نو ته بیا ګوره کور کې به ښه امن او اماني، هېڅ مشکل به نه وي. دغه شان یو نصیحت هغه ملګرو ته دا دی چې کور کې د چا سره موبایل وي نو وخت په وخت هغه ګوره چې دې کې څه دي، وخت په وخت هغه ګوره چې دې کې څه دي. واړه واړه به یو جیب نه به دغه شی راوباسي، په دې کې د جنکو سره رابطې، هلکانو سره رابطې د جنکو، په دې کې د زنا فلمونه، په دې کې تصویرات، هر څه پکې دننه پراته دي، هر څه پکې دننه شته. موږ ته خبر یو، ما ته پته ده چې دا موبایل په دې کې څومره ګن پروت دي او څومره په اسانۍ راوړي، د دې هر څه ما ته پته ده. ځکه تاسو ته سخته تنبیه در کوم. ګورئ چې کور کې زنانه لکه د غټ موبایل اخیستی وي نو وخت په وخت ګوره موبایل ګوره. که کور کې د زوی سره د موبایل وي کله نه کله ورته اواز کولی که څه دي اچانک څنګه اچانک دا ته ورته مازدیګر ووایي شپې به رجوال ګورم، ګورئ شپې له ما صفا کړی، اچانک یې لکه خو راشه دا موبایل وباسي څه دي او اچانک دې کې څه دي کولاو که ماته دا کوډونه به د څه شي ته لګولي؟ کوډ سره لګوي. ستا د کوډ سره څه کار دی؟ ته څه له کوډ لګوي په کور کې دننه ښځې ته ووایه ته ولې کوډ لګوي په کور کې دننه؟ او پلانې تا ولې کوډ لګولی په کور کې؟ کوډ ته څه ضرورت دی تا لګولی؟ څه ضرورت دی چې ستا په دې کې خاص ملفات دي؟ ښه صفا خبره کوه. دې موبایلو تباهي کړی، تباهي عزتمن مسلمانان او پښتانه په شرمونو شرمولي دي. ګورئ ما ته یو کس ټلیفون کړی و، د بعض واقعې زما په دې خوله نه راځي خو ذکر یې کوم، لکه دغه دوه چې مې ذکر کړ. یو دا یو کس راته ټلیفون کړی وی، کور ته مې ټلیفون وکړو، د ښځې سره مې خبرې کولې په دې ایمو باندې دا ګن چې راوتی نو په دې مو سره خبرې کولې، د هغې ویښته لامده و. وی ما ته یې تپوس وکړو چې دا ودې لامبل ګورئ؟ وی جاو ولې دې ولامبل؟ بیا موبایل یې سیته وکړو په کټ کې زما تره زوی پروت وي، د ده داسې مې ولامبل. دا بس سوالونه ما ته داسې راشي ما ته چې په هغه ورځ زما معده د هغې سره خرابه شي. حیران شم چې اوس زه دله جواب څه ورکړمه، د ده به څه سوچ وي، اوس د ده ژوند به څنګه تېرېږي؟ اوس بلکل ورته حیران شم چې یو ښځه موبایل داسې راوګرځوي وي د ده د لاسه هغه په کټ کې پروت وي. دا هم د موبایلو برکت دی. څه برکت دی؟ موبایلو دی. دا رابطې ټولې په دې موبایلو جوړېږي. لور دې په کور کې دا غټ موبایل ته د سره ضرورت نشته. شته ضرورت؟ جنۍ ته چا ویلي ته غټ موبایل ګرځوه؟ ټلیفون نه کوي جي، ټلیفون نه کوي، د مور سره موبایل شته. ټلیفون کوي د نیکه سره کور کې موبایل شته، د نیا سره شته، هغه ټلیفون کوي که نه. بعض وایي دوی چې سبق وایي، په سبق کې ورته بعض مسلې راځي د هغې د حل کولو لپاره مې وراغستې دي. کله چې مسله حل کوي ټوله د خپل موبایل ورکوه که نه، ستا په مخ کې دې حل کوي.
څه ضرورت دی چې د جنۍ سره جدا موبایل پروت دی او پای کې جدا سیم دی څه ضرورت دی ما ته به څوک وایي چې ته موږ شکیان کې زه تا شکي کوم نه زه تا ته دا وایم چې احتیاط کوه څه کوه احتیاط کوه زما خو خپل ځاني دا سوچ دی چې اوس زما لوري او هغه پیغله جنۍ ده او د هغې سره موبایل دی جدا او زما چې کوم خپل خپلوان دي دقه د دې خپل خپلوان دي هغوی که رابطه کوي زما په نمبر کېدی شي د مور په نمبر یې کېدی شي د رور په نمبر یې کېدی شي اخر دې جنۍ سره دا موبایل څه کوي دلته درسونه اوري بیانونه اوري په دغه وړي کې موبایل کې میموري کارډ لګي لګي نه لګي لګي پکې نن سبا خو الحمدلله هغه MP3 راوتي غټې غټې ولګوه پکې درېم کور ته موازي څه ضرورت دی چې غټ موبایل یې ایښودی په دې کې ډېر احتیاط پکار دی چې د بچو سره سیدي په دې موبایل کې دننه دوی څه ګوري دوی ولې دوه ناسې جدا په کمره کې څه ګوري دوی چې جدا ناستې ته څه کوي زه یوه ورځ د کور نه راووتم مانځه ته راتلم یو پنځه شپږ ماشومانان عربیان راجمع شوي د ګاډي په خوا کې موبایل یې راغستی و نو زه بیسې راتېر شوم نو एकदम پې داسې ورغلم چې ورغلمه والله بالله ثم تالله لغړ فلم پکې سټارټ و او د دوی عمرونه به داسې وو 9 کاله د دې په خوا کې یو سر د موبایل د 15 وړو ته راجمع شوي ما سوچ کو چې لکه د دې غریبانانو هغه مور پلار هم لګیا دي وایي زموږ بچي تربیت کړي او هغوی داسې دي هغه دغه یا دلته بار دا چل کوي نو بغیر ضرورته موبایل په کور کې مه ورکوئ دې موبایل ټوله تباهي وکړه عزتمن خلک یې وشرمول الله دې زموږ حفاظت وکړي دغه شان یو نصیحت دا دی چې کور کې دې زوی لوري او د واده لایق شي نو واده ورله وکړه ته به هم په حیا کې پاتې شي هغوی به هم په حیا کې پاتې شي یو نصیحت دا دی او دا به مختصر ذکر کوو چې داسې کور په داسې علاقه کې ځان له کور جوړوه او داسې ځای کې ځان له کور په کرایي نیسه چې جومات ورته څه جومات نږدې دا ډېر غټ اثر کوي په کور باندې دا بانک چې اورې چې منزل وځي ټول تقریر اورې دا ډېر غټ اثر کوي دغه شان کور چې کوم ځای کې هلې نو دینداره ګاونډۍ خوا کې اخله ګاونډي ډېر اثر کوي په کور باندې لکه ستا د بچي به اکثر چېرته ځي راځي د ګاونډیانو کره به ځي راځي او هغو به دلته راځي نو چې هغوی دینداره خلک ستا په بچو باندې به اثر وکړي دم هم دینداره شي او چې هغوی بېدینه ستا بچي به ورسره هم بېدینه شي او دا به اخرنی نصیحت ذکر کړم اگر که نور ډېر دي خو وخت نشته د حرامو نه ځان ساتئ حرام نه دې نه ځان ساتئ په خپلو بچو باندې چې کله تاسو حرام وښوروئ که نه زه در لیکل در کوم لیکل او ګرنټي دله در کومه ځان مړ که خو د دې بچو دیني تربیت ته نشي کولی ځکه چې د هغوی په وینه کې حرام ګرځي هغوی په وینه کې حرام ګرځي ته دې څنګه دینداره جوړی د هغوی په غوښه کې حرام ګډوډ شوی ته دې دینداره جوړی د هغه کله چې د مور په خېټه کې پروت و په دې بچیدانه او رحم کې دننه او هغه ته د وینه راتله په دې کې حرام ګډوډ شوي دي وایي ستا ښځې حرام نه دي خوړی ته چې ورلېږلي د پلاني نه چې دې پیسې وهلې وي پلاني نه چې دې دوکه ورکړې وه د پلاني نه چې دې ځمکه نیولې وه پلاني چې داسې کړی و داسې کړی و دا حرام طریقې چې څومره دي هغه مال د هغې اثر بیا په بچو کې ورېښه